السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټي وي پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د پاکستان له حزبي ورورګلوي سره د کرسمس په خوشحالۍ کې په ګډون کولو سره په وزیر اعظم هاوس کې په جوړ شوې ځانګړې غونډه کې ګډون وکړی. په غونډه کې د حزبي ورورګلوي د مخورو په ملتیا وفاقي وزیرانو، د پارلمنت غړو، د بهرنیو هیوادونو سفارتکارانو او د کمو شمېرو نورو استازو هم ګډون درلودی. وزیر اعظم د غونډې په مهال کیک پرې کړی او حزبي ورورګلوي ته د کرسمس مبارکي وویله. وزیر اعظم په خپله وینا کې وویل چې حضرت عیسی علیه السلام د ټول انسانیت لپاره د مینې، زغم او خدمت پیغام راوړی و چې د نن دنیا لپاره د نوموړي پیغام نور هم ضروري دی. هغه زیاته کړه چې حزبي ورورګلوي د تعلیم، روغتیا، دفاع او په نورو څانګو کې په زړه پورې خدمات ترسره کړي دي. هغه وویل چې د پاکستان هر ښاري خپلواکه دی چې د خپل مذهبي چارې په توګه ترسره کړي، هغه که په مسجد کې وي، په مندر کې، ګرجاګر او که په ګردواره کې وي. مذهبي خپلواکي د آئین برخه ده او حکومت پر آئین باندې د عمل کولو پابندي دي. د مملکت صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم محمد شهباز شریف د ډیره اسماعیل خان په سیمه کلاچي کې د خوارجو په ضد د پټې خبرتیا پر بنسټ باندې پر عملیاتو ترسره کولو و ساتندویو ډلو ته د حقیقت پیرزوینې وړاندې کړي دي. په خپل بیان کې د مملکت صدر ویلي دي چې د بېګناه ښاریانو او ساتندویو غړو قاتلان تر خپل انجامه پورې رسول د حکومت په لومړۍ پاملرنه کې ځای لري. د بهرني ملاتړ لرونکو خوارجو په ضد کاروایانې د امن او ولسي ساتنې او په ولس کې د باور د پیاوړتیا سبب ګرځي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف هم د ډیره اسماعیل خان په سیمه کلاچي کې د خوارجو په ضد ساتندویو ډلو عملیات ستایلي دي او د عملیاتو پر مهال د دوه خوارجو پر وژنه باندې یې د هغوی ستاینه کړې ده. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف پر بلنه باندې د متحده عرب امارات صدر شیخ محمد بن زاید ال نهیان نن د یوې ورځې پر سرکاري دوره باندې پاکستان ته رارسیږي. د یو ای ای د صدر تر جوړېدو وروسته د شیخ محمد بن زاید ال نهیان دا د پاکستان اولنۍ دوره ده. له درانه میلمانه سره به د لوړې کچې ډله هم ورسره وي. د دورې پر مهال د متحده عرب امارات صدر مملکت له صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره لیدل کتل کوي. د شیخ محمد بن زاید ال نهیان او وزیر اعظم تر مابین به کېدونکي ملاقات کې به د دوه اړخیزو اړیکو پر ټولو اړخونو باندې غور کیږي. په زیارت کې په قائد اعظم ریزیډنسي کې د بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح د زیږېدو د ورځې په لړ کې یوه درنه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي، د اف سی بلوچستان هایجي نارت او د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړي ګډون درلودی. قبایلي مخورو د ګلګت بلتستان او له آزاد کشمیر څخه د راغلو میلمنو په ملتیا له لوی شمیر ښاریانو سره په غونډه کې ګډون کړی و. د غونډې پر مهال کوشنیانو ملي نغمې او ویناوې وړاندې کړې. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د قائد اعظم و بې مثاله قومي خدماتو او درانه مشرتابه ته یې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د پاکستان پیپلز ګوند د مخور خدای بخښلي بسم الله خان کاکړ پر مړینه باندې د هغه له خپلوانو سره غمرازي او پاتا وکړه. پر دا موقع باندې وزیر اعلی د هغه سیاسي او ولسي خدمتونو ته د پیرزوینې په وړاندې کولو سره وویل چې ارواښاد بسم الله خان کاکړ یو اخلاصمند، حصول خوښونکو او ولسدوست سیاسي مشر و چې خپل ژوند یې د ولس و خدمت او جمهوري ارزښتونو ته وقف کړی و. میر سرفراز بګټي د هغه د لوړو درجو لپاره د دعا په کولو سره وویل چې د غم په دې ساحت کې صوبایي حکومت او پاکستان پیپلز ګوند د خدای بخښلي د کورنۍ په غم کې شریک دي. د بلوچستان پوهنتون په سپورټس ډایرکټوریټ کې د ټریول مهار د نوي سکواش په کورټ پرانستنه په نړیواله توګه په 8 نمبر زبیر حمد خان د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور احمد بازۍ په ملتیا وکړه. دا کورټ به نوي اسانتیاوې ولري او د پوهنتون د لوستونکو نجونو او هلکانو لپاره د روغتیا ساتنې ښې چارې ترسره کړي. پر دې موقع باندې د پوهنتون وایس چانسلر وویل چې د بلوچستان پوهنتون پر تعلیم سربیره لوبه او نور مرستیالو چارو ته ډېر ارزښت ورکوي چې د لوستونکو په ذهني غوړېدو کې هم کردار ترسره کړل شي. هغه د لوبو په لړ کې د نورو منصوبو رامنځته کولو خبره هم وکړه. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړئ اجازت
د لوی الله په امان.